یو داسې برنامه کې ګډون کوو چې هغه د خیر برنامه ده. یو داسې مجلس کې ګډون کوو او هدف د سپینږیرو او مشرانو راغوښتل داسې یو برنامې ته دي چې ګټه یې مستقیما ولس ته رسېږي. هغه ولس ته رسېږي چې هغه د دې خاورې اصلي مالکان دي. هغه ولس چې خپل سرونه یې نذرانه کړي دي، خپلې وینې نذرانه کړي دي او دې خاورې ته په ځانګړي ډول هغې ولسوالۍ ته امن راوړی دی چې څو وخت دمخه هغه ناامنه ولسوالۍ شمېرل کېده. د افغانستان په 4 ولایاتو کې ننګرهار ته ترجیح ورکړل چې دا یې د ننګرهار نه وکړه. مننه جناب وزیر صاحب. من قصداً چپرهار ولسوالۍ انتخاب ځکه ډېر وخت دا بحث کېږي وایي چې کابل له مېلمانه راسي، وزیر صاحبان راسي، نو یوازې هغو مناطقو ته یا همدارنګه ښار کې تاسو برنامې هغه کوئ، ولس ته په سترګو کې خاورې اچوئ. نو ما همکارانو ته وویلې چې راځئ هغې ولسوالۍ ته لاړ شو چې یو کال دمخه ناامنه وه، یو کال دمخه هلته هېڅ نه تطبیق کېدل، هلته وحشت روان و، هلته بربریت و، هلته ظالم و، هلته جابر و، اما د دې ولسونو په برکت باندې هغه نامن شوی.